نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد دوستانو، زموږ د نن سبق د نجاست غلیظه او خفیفه د تعریف او د حکم په باره کې د نجاست غلیظه غټې مرداري ته ویل کېږي او خفیفه چې دی هغه وکشنۍ مرداري ته ویل کېږي. اوس راځو اوله دا پېژنو چې نجاست غلیظه یعنې غټه مرداري دا څه شي او خفیفه دا څه شي او د دې حکم چې دی هغه څه شي دی. نجاست غلیظه غټه مرداري چې دی هغه لکه بول هغه که غټې وي او که کوچنۍ وي، د هغه رقم شراب سو، وینه سوله، ګوبر سو د حیوانانو، د حرام حیوانانو بول، دا غټې مرداري دي. و دا که چیرې د انسان پر کپړه باندې مښتې ولې که دا بهیدونکې ولې د 1 درهم په قدر باندې د انسان پر کپړه باندې ولې انسان لمونځ وکړي، لمونځ چې دی هغه صحیح کېږي. که د 1 درهم قدر چې دی هغه 1 درهم په د اندازې څخه زیات وي، بیا د انسان لمونځ نه صحیح کېږي. 1 درهم چې دی هغه مطلب د انسان د ورغوي قدر دی، یا چې دی د ورغوي چې د کم د مابین حصه ده د دې قدر دی، مطلب د انسان د ورغوي په قدر چې څونه اوبه د انسان په ورغوي کې درېږي دا قدر، یا اسانه معنا ده د 1 روپۍ په قدر باندې. او که چیرې چې دی هغه کلک ولو مطلب بهیدونکی نه و، بیا چې دی هغه 4.5 ماشې د 4.5 ماشې په وزن قدر باندې چې دی هغه معاف دی. که چیرې درجې زیات بیا چې دی هغه نه دی معاف. او نجاست خفیفه چې دی هغه بیا کوچنۍ مردارۍ ته ویل کېږي. د حلال حیوانانو بول و دا څه قدر چې دی هغه معاف دی، دا د کپړې 4مه حصه. اوس مطلب لستوڼی دی، دا د انسان لستوڼی دی. دا لستوڼی چې دی هغه به 4 حصې کېږي. مطلب د کپړې هر هغه حصه چې د بلې سره میلاو سوې وي، چې مطلب د بلې کپړې سره میلاو سوې، اوس لکه لستوڼی، یو لستوڼی، بل لستوڼی، د هغه رقم لمون سلو، جیب سلو، هر هغه شی چې مطلب د کپړې سره میلاو سوی دا یوه کپړه شمارل کېږي. د دې 4مه حصه که په چیر په لړل سوې 3 حصې بچاو نو معاف دی. که چیر چې دی هغه د 4مې حصې چې دی هغه زیات په لړل سوی بیا چې دی هغه نه دی معاف. نو دا د خفیفه چې دی هغه حکم سو. اوس راځي یا پلا چې دی هغه بیا دا وایي چې غلیظه مرداري چې دی هغه غټ مرداري ته ویل کېږي. یعنې مطلب لکه اوس بولې سولې هغه که غټې وي که کوچنۍ وي، د هغه رقم شراب سو، وینه سوه، ګوبر سوه، د حرام حیوانانو بولې سولې، نو دا غټې مرداریانې دي. دا څونه قدر چې دی هغه معاف دی. که چیرې چې دی هغه بهیدونکي ولې، بیا چې دی هغه د درهم په اندازه باندې، درهم ما درښولی چې مطلب د 1 روپۍ په اندازه باندې، یا چې دی هغه که چیرې بهیدونکي نه ولې، کلکې ولې، بیا چې دی هغه 4.5 ماشې په وزن د وزن په اندازه سره چې دی هغه معاف دی. او د حلالو حیوانانو بولې دا بیا نجاست خفیفه دی. دا چې دی هغه کوچنۍ مرداري ده. دا که چیرې د کپړې 4مه حصه په لړل سوې 3 حصې بچاو، بیا د انسان لمونځ چې دی هغه صحیح کېږي. که چیرې د دې څخه زیات ولې، بیا د انسان لمونځ چې دی هغه نه صحیح کېږي. و دا که انسان ناخبره ول، که انسان چې دی هغه په خبرو، بیا د دې پرېول چې دی هغه ضروري دی. بیا که بعد کې انسان ته پته ولګېدله مطلب چې دونه قدر نجاست زما پر کپړه باندې سته، نو انسان به راولاړېږي هغه نجاست په هر حال کې چې دی هغه لرې کوي. دویم نن چې دی هغه بیا په دغه باندې نه کوي. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. والسلام.